د نن یکشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د بیلابیلو شمالي ولایتونو له علماو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت د هیواد آبادۍ، اقتصادي پیاوړتیا او د ښارونو سربیره په لرې پرتو سیمو کې د بنسټیزو پروژو عملي کولو ته هڅې پیل کړي دي. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو مشر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي چې د روان 1402 کال له پیله تر دې مهاله په افغانستان کې 2000 کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی خوست ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت کې د بیلابیلو مالیه او نړیوالو مرستندویو مؤسسو له استازو سره لیدلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له 53 کلونو وروسته د دې شرکت فني او تخنیکي کارکوونکو د سروبي برېښنا تولیدي فابریکې کورنۍ جنراتور په اساسي بڼه ترمیم او د برېښنا شرکت د عملیاتي ریاست لخوا پرانیستل شو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو یوه بله ډله یې هم په کابل کې د 3 خصوصي روغتونونو ته د درملنې لپاره ور وپېژندله. د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبې په ورځ 12 میلیون امریکایي ډالر د دعوتطلبۍ له لارې لیلاموي. د کندهار ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په کندهار کې د غصب مخنیوي د تخنیکي پلاوي له پیله تر دې دمه د کندهار په بیلابیلو برخو کې 80,000 جریبه ځمکه له غصب څخه راګرځول شوې. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 80,570 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي. او په وروستي خبر کې به واورئ د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت اړوند له ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ څخه لسګونه زده کړیالان د 2 کلنو علمي او مسلکي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول.